بسم الله الرحمن الرحیم. نن تاسو ته معلومه ده چې د اپریل 2024 نن نهم تاریخ دی. نو موږ د شهید علامه عبدالغني نور الله مرقده په کور کې حسب سابق د علماء کرامو مقامي رویت هلال کمیټې د ناسته وله او د ضلع انتظامیه هم دلې موجوده وله. اوس هم حاجي امان الله صاحب دلې موجود دی، ضلعي ډسټرکټ چیرمن، او د ښار تقریبا ټول علماء کرام دا دلته موجود دي. موږ د مرکزي رویت هلال کمیټې سره هم په رابطه کې وو، د مشتت قاسم علي خان سره هم په رابطه کې وو، او خپل د علاقې د علماء کرام سره هم په رابطه کې وو. داسې یو څه اوازه موږ ته هم د شهیدانو تقریبا دا راورسېدله چې د چمن د ګلدارې باغچې او د خواجهزۍ کاریز حاج محمد علي اکا د باوړۍ مولانا علاالدین صاحب او د په کور کې درې زنانو لیدلې وله. لهذا د مرکزي رویت هلال کمیټې سره موږ ته په یوه مسله کې د موافقت شریعت همیشه اجازت راکوي. د موافقت چې دی د رویت اعلان وکړي، نو د رویت اعلان موږ موافقت کولی سو. لهذا د دې د طرفه موږ ته اوس باقاعده د محترم قاری مهرالله صاحب د مرکزي رویت هلال کمیټې سره تلیفون راوکړي. هغه ویله چې موږ ته جمع غفیر شهیدان تیر سوي دي، یعنې په ډېره تعداد باندې شهیدان، او اوس موږ د پریس کانفرنس تیاري ده. دوی ویل چې موږ باقاعده اعلان کوو. لهذا موږ دلته د ټولو علماو سره چې دلته موجود دي د هغه سره مې پردن رایه واخیستله. د ټولو علماو متفقه رایه دا ده چې موږ هم د مرکزي رویت هلال کمیټې د دې شاهدانو د دې د اعلان سره د موافقې اعلان کوو. لهذا پر دغه بنیاد باندې سبا چې د اپریل 2024 لسم تاریخ دی او ورځ د بود ده، یعنې د چهارشنبې ورځ ده، دا به د شوال د میاشتې یعنې د کوچني اختر د میاشتې اوله ورځ به او انشاءالله العزیز سبا به اختر ټول خلک د اختر د عیدګاهو تیاري وکړي.